د کہانی شروعات د یو داسې وخت نه کیږي چې هغه ټیم کې ټیکنالوژي دومره خاص نه وه او کمپنیانو والا د موسم معلومتیا دپاره به د یو ځای نه بل ځای ته تلل. په دې کې موږ یو فرند مسړی وینو چې هغه یو کمپنۍ یو جزیرې ته لیږي چې دغه د موسم حالات معلوم کی او اوس فرند دغه جزیرې ته راورسي د جهاز په ذریعہ باندې او هغه به یو کال پورې د دې د موسم جانچ کوي او هغه په دې جزیره کې یو کور مرکړي چې یو کال پورې په دې کور کې اوسېږي او دا کور ندی یو لایټ هاوس هم وویني او د نه په د شپ کیپټن او فرند هغه لایټ هاوس طرف ته ورشي او د څنګه هغه لایټ هاوس ته هغه وردن نشي نو یو سړی وویني چې داغه ګرونر نوم وي. نو دا کیپټن د ګرونر نه تاسو کی چې دلته یو سړی و هغه د موسمیاتو باره کې به موږ معلومات راکو او هغه سړی څه شو موږ غزان سره بوزو. نو دلته وته دا ګرونر وای چې د بیماری د وجه هغه مړ شو. نو دا کیپټن د تاسو کی چې داغه لاش څه شو. نو دا ګرونر وته وای چې کله هغه بیمار نو هغه تل هغه نه پس هغه واپس نه دراغلی کی دي چې زناورانو خړلې وي یا ډوب شوی وي او هغه کیپټن دا غزان لاړ شي. په دلته نه مخکې کیپټن فرند له یو تمانچه ورکی ورته دا وای چې د ځان خیال ساته په دې جزیره کې لګه خطر شته. د نه پس فرند خپل کور ته راشي او هغه ته دا سړی ډایری ملو چې کم به مخکې د ځکه د موسمیاتو باره کې معلومات حاصلو. نو هغه چې هغه ډایری کولو کې وګوري نو پاره کې ډېر عجیب شکلونه جوړ شوي وي. نو فرند ته دا لګیدو چې کې دې شي د आवाज او داغه د وجه د داسې ډراینګ کو. خیر هغه نه پس هغه ود شي. اوس چې سبا شنو هغه خپل کار شروع کی او پاغه روز د شپې هغه ناس وي چې دې کې د څوکور اوټه خو اچانک داغه د دروازې د لاندې څوک لاس رو باسي او هغه لاس ډېر عجیب وي. نو فرند چې دا وګوري نو هغه ډېر زیات ویریږي او هغه زر خپل د بیسمنت طرف ته لاړ شي او ټول شپه په ناس ستیره کې ولې چې هغه ډېر زیات یری کی وي. اوس چې سحر شو هغه بهر روزي نو بهر هغه وګوري چې الته ډیر زیات د خپو نشانونه دي چې هغه دغه د کور نه سمندر طرف ته تلی وي. نو فرند په دې پوي نشي او هغه زر د لایټ هاوس طرف ته ورشي او هغه د لایټ هاوس دروازه په زور زور ټکول شروع کی. خو ګرونر ورته دروازه نه کولاوله او ګرونر ورته د بره نه دامو چې داله پکارو چې خپل کسانو سره واپس تلی وي. کله دلته راتلل نو پکار دنه پس هغه خپل کور ته واپس راشي او حفاظتي اقدامات اپناو کی او دنه کور ته راشي نو هغه ته یو ټوپک هم ملو شي. نو هغه ته لګه حوصله ملو شي. اوس چې څنګه شپه شي نو هغه عجیب مخلوقات بیا د کور طرف ته راشي. نو دې کې فرند اچانک دزي شروع کی خو هغه عجیب مخلوقات دومره زیاتی چې دې سره فرند د خپل کور نه غیر چاپیره اور بلکی خدا د یو غټه غلطي و دې سره دغه په دروازې باندې مور لګیدو. نو د کور ته خطر شوه چې فرند ډیر زیات ویریږي او دا کور نه راو تختی خدا غور د وجه عجیب مخلوقات هم دا غزنه تختی دلیو او فرند چې د کور نه بهر راوځي د یو کانی د شاته پټ شي او فرند دا غزنه ګور چې پټول کور اور لګیدلی وي. او چې سحر شي هغه ګور چې ګرونر د وبو د پاره بهر راوتی دي چې دې کې اچانک په هغه باندې یو عجیب مخلوق حمله وکي. نو دې کې چې فرند په څنګه ټوپکونه سي نو ګرونر زر په منډه راشي ورته دا وای چې داس پیونه کې دا چاته نقصان نه ورسي او دینه پس ګرونر هغه مخلوق ته आवाज وکي چې زر ولا هغه ورشي او ګرونر فرند ته موي کوته غواړي نو ما سره په لایټ هاوس کې اوسېدې شي ولې چې فرند سره ډېر وسایل هم وي او هغه سره د خوراک سامان هم وي. دینه پس دوی د لایټ هاوس طرف ته راشي چې دوی سره هغه مخلوق موسیږي او ګرونر ورته دا موي چې وخت دی عجیب مخلوق په مام حمله کړي و خو ماته څه نقصان راو نه رسو. د دینه پس د ما ټرین کو او دا زما یو فالتو جوړ شو د دې د وجه د زما هر حکم مني. نو دلته فرند ګرونر ته وای کو تا غوستل نو ته دغه جهاز سره واپس تللی وي ولې چې تاسو د دې جزیرې باره کې پته و چې څومره خطرناک ده. ګرونر ورته دا جواب ورکړي ورته وای چې زماغه دنیا نه د خوخه او چې څه زدل تکول غواړم ناغه کول شم د خپل مرزه مالک مو د خپل مرزه هر څه خوړل شم زه خپل د دې ځای بادشاہ یم. نو فرند ورته چې ټیک تا کو ته اوسېږي دلته اوسېګا دلته چې کم جهاز راشي زبو سره لاړ شم. نو ګرونر ورته وای چې دلته جهاز ډیر وخت پس راځي چې څنګه تاسو جهاز دلته راغلو او اوس پتا په خپل جهاز هم یو کال پس راځي. خو ګرونر ورته چې پریشان کېږه ما دغه عجیب مخلوقات د شپې په دوران کې حمله کوي دروازه دا نه وي خو ته بس صرف دومره کوي چې د شپې د ځان حفاظت کول شي. او چې د شپې ټایم شي نو ګرونر هغه مخلوق د چت طرف ته پریدي چې هغه مخلوق په جړا شي خو داغه جړا چې وړو نو داغه مرګري مخلوقات داغه طرف ته راشي او په لایټ هاوس باندې حمله وکي چې د سره زر ګرونر بهر روزي او پاغي ډزې شروع کی او ګرونر زر فرند تم وي چې ته په دې ډزې کوا خو فرند نه داسې نشو کېدو هغه به هوش شي او ټول شپه ګرونر د دې عجیب مخلوقاتو مقابله کوله. اوس چې سحر شنو ګرونر فرند را پاسي ورته دا وای کو ته دلته اوسېدل غواړي نو ته به کار کې یعنی دې مخلوقاتو سره به جنگ کې. دنه پس ګرونر فرند او بو د پاره ولېږي دنه پس هغه وبروړي یو الته عجیب مخلوق مراغلی وي او دا درې وانه په یو ځای کې نو خوراکو کی. اوس چې شپه شنو بیا هغه عجیب مخلوقات د لایټ هاوس طرف ته راشي او په دې حمله کوي چې دې سره فرند در پاغي ډزې شروع کی او ګرونر د دنه طرف نه دروازه بند کی او فرند ټول شپه هغه مخلوقاتو مقابله کول او پاغي ډزې کولې. اوس چې څنګه سحر شو ګرونر را پاسي هغه دروازه کولو کی نو فرند وی خوي ولې چې هغه ټول شپه د دې مخلوقاتو مقابله کړي وي هغه په مخ باندې ډیره زیاته غوسم وي. نو اوس چې شپه شنو هغه مخلوقات د دې طرف ته را نشي نو فرند ګرونر ته وای چې کې دي شي هغه مونږ ولید نو یاریدل ځکه چې مونږ هم د هغه مقابله سکول شو. نو ګرونر وته وای چې نه هغه مونږ ډیر زیات وشتل نو کم هم کړل اوس هغه خپل نسل زیاتې دا غې نه پس په دوی په مونږ حمله کوي او دوی سره چې کم مخلوق سیږي. نو فرند ګرونر ته وای چې دا زمونږ د خاندانو یو حصہ ده او فرند دا غې نوم انیرس کی دي. اوس ورځ تیریږي او یو مخلوقات هم په دې حمله ونکړه نو دوی اوس
اوس ډېر په سکون سره ناست وي او چې څنګه شپه شي نو اچانک په دوی باندې بیا مخلوقات حمله وکړي چې دې سره دا دوانه د دې مخلوقاتو مقابله شروع کړي. خو د دې جنگ دوران کې د ګرونر خپم زخمی شي خو دوی د هغې باوجود هم د هغې مقابله وکړي او ځان بچ کړي. او د ګرونر چې کوم ځای زخمی دي هغه انیرس نومي مخلوق هغه زخم وسټي او د هغه په خوله کې چې کومې لاړې دي د هغې د وجې د هغه زخم ټیک شي. او یو ورځ فرند د سمندر غاړې ته راشي نو هغه د لرې نه یو بحري جهاز وویني چې هغه په منډه زر لایټ هاوس ته لاړ شو د هغه ځای نه فلیرګن راواخلي چې هغه دې وچلي چې هغې ته پته ولګي چې دلته دوی ته د مدد ضرورت دی. خو د هغې نه مخکې هغه چې فلیر وچلي ګلونر دې فلیر چلولو ته پرې نه دي ولې هغه نه غوښتل چې دلته نور څوک راشي. نو دې نه پس د دې دواړو منځ کې جګړه شي نو فرند ګرونر ته وایي چې تا ما ولې د فلیر چلولو ته نه پرېږدې. نو چې دا وګوري نو انیرس هم په ګرونر حمله وکړي چې دې سره ګرونر ډېر زیات غوسه شي او هغه چې دې په څنګه بیلټ وباسي نو انیرس دا هغه ځای نه وتښتي. او انیرس هم چې پته ولګي چې فرند د دې ځای نه تلل غواړي نو هغه یو ځای ته راولي چې هلته یو کښتۍ وي. نو فرند چې هغه کښتۍ وګوري نو ډېر زیات خوشحاله شي او دې نه پس هغه ګرونر له راشي او د دې کښتۍ باره کې ترې تپوس وکړي. نو ګرونر ورته وایي چې ما ته د دې باره کې پته وه څه وخت مخکې د پرتګال نه څه کسان راغلي په دې کښتۍ کې خو هغه مخلوقاتو په دوی باندې حمله وکړه او سمندر طرف ته یې راښکل. او دې نه پس چې دغه کښتۍ له لاړم نو په هغې کې ډاینامیک یعنې بمونه پراته وو خو هغه بمونه هم خراب شوي وو. نو فرند ګرونر ته وایي چې موږ به اوس هغې کښتۍ له ځو. نو ګرونر ورته وایي چې زه تلل نه غواړم. نو فرند ورته وایي چې ته صرف په کښتۍ کې ناست اوسه لاندې سمندر ته به زه کوشم او چې څه خطره وي نو ته به صرف ما د بره طرف ته راکاږي او سوچ وکړه که موږ ته دغه بمونه میلو شو نو موږ به ډېر مخلوقات مړه کړو. دې نه پس فرند د سمندر طرف ته لاړ شي چې هلته انیرس هم وي او هغې دواړه په هغه سمندر کې ولامبي او ګرونر چې دا دواړه وویني نو هغه هم ډېر زیات غوسه شي چې د دې دواړو په منځ کې ملګرتیا ولې وشوه. نو دې نه پس ګرونر راشي او فرند ته وایي چې ټیک ته زه به تا سره هغه ځای ته لاړ شم او هغه بمونه به تالاش کړو. دې نه پس هغې هغې طرف ته روان شي او د سمندر کوزېدو نه مخکې فرند ګرونر ته وایي چې زه کله 3 پیرې پړې راکاږم نو ته ما د بره طرف ته راکاږې. دې نه پس فرند د سمندر طرف ته ورکوشي او خوش قسمتۍ سره هغه ته څه بکسې میلو شي چې په هغې کې ډېر زیات بارود هم وي او هغه بوکس پړو باندې تړي او ګرونر یې بره راکاږي. خو دې کې اچانک دغه مخلوقاتو بچي راشي چې دې سره فرند ډېر زیات ویریږي او هغه 3 پیرې هغه پړې راکاږي چې ګرونر ما بره طرف ته راوچت کړي او ما بچ کړي. خو ګرونر داسې ونه کړي ولې چې هغه فرند بچ کول نه غوښتل. خو فرند په خپله فیصله وکړي چې زه بره طرف ته ځم او هغه خپل سوټ وباسي او بره کښتۍ ته راشي او چې لایټ هاوس ته ورسي نو دوی ګیر چاپېره دغه ځای کې بمونه ولګي خو هغه مخلوقات یو هفتې پورې دغه ځای ته را نشي. او اوس موږ ګورو چې ډېره زیاته یخني شوې وي او هر طرف ته برفباري وي او ګرونر د لایټ هاوس بهر طرف ته ناست وي ولې چې هغه غوښتل چې د دې یخنۍ ختمېدو نه مخکې ما دا ټول مخلوقات ختم کړي وي. خو ګرونر ډېر زیات غوسه شي او هغه دا وایي چې دې مخلوقاتو موږ سره څه لوبه شروع کړې ده. دې نه پس هغه انیرس نومې مخلوق پسې راشي او هغه وهل شروع کړي او انیرس ته وایي چې خپلو ملګرو ته دې ووایه چې راشي. نو فرند دا د ګرونر نه بچ کړي. نو ګرونر فرند ته وایي چې نن شپه څنګه هغه مخلوق راشي نو ته ما ته اواز کوې او اوس د شپې په ټایم کې فرند لاندې ودرېږي ټوپک په لاس او ګرونر انیرس سره بره راوخیږي او هغې ته وایي چې چغې ووهه په جړا شه چې ستا هغه ملګري ستا اواز واوري او راشي دی خوا. نو انیرس هم همدغسې وکړي چې دغه ټول مخلوقات د دې طرف ته را روان شي. نو دې کې یو مخلوق لاندې په فرند باندې حمله وکړي خو هغه ترې په سچل باندې ځان بچ کړي او بره د لایټ هاوس طرف ته راشي او دې کې دوی ډایرکټ دغه بمونه خلاص کړي چې دې سره هلته هغه ټول کریچر هم مړه شي خو فرند او ګرونر هم زخمي شي او دې نه پس دوی انیرس تلاش کول شروع کړي خو هغه د هغه ځای نه تللی وي او په سبا باندې موږ ګورو چې انیرس د خپلو ملګرو سره هغه ځای ته راغلي وي. نو دلته فرند دا احساس وشي چې دې مخلوقاتو په اصل کې موږ ته نقصان رسول نه غوښتل خو دلته ګرونر دوی جمدي پرېښودل نه غوښتل د دې د وجې دوی مجبورن حملې کولې. خو دغه دوران کې ګرونر بیا راشي او هغه د انیرس طرف ته ټوپک ونیسي او هغې ته وایي چې دننه لاړه شه. نو دلته انیرس هم د ده خبرو نه مني ولې چې د هغې په زړه کې هم ډېره زیاته غوسه وي چې د دې ملګري ډېر بې رحمۍ سره قتل کړل. نو ګرونر چې دا وګورو نو هغه هم ډېر زیات حیرانه شي او د پاګلانو په شان خبرې شروع کړي او دې نه پس هغه د لایټ هاوس طرف ته لاړ شي او فرند هغه وړوکي مخلوق سره ولاړ وي چې دې کې پې ګرونر د لایټ هاوس نه په هغه وړوکي مخلوق باندې حمله وکړي چې دې سره دا نور مخلوقات دغه ځای نه وتښتي او فرند در په منډه لایټ هاوس ته راشي او ګرونر سره په جګړه شي او ګرونر په ده باندې زورور شي او فرند یې چې څنګه مړ کولو والا و. نو دې کې اچانک فرند ده ته اصلي نوم واخلي او هغه ته دا وایي چې زه تا پیژنم تا هغه کس چې کم مخکې دلته د موسمیاتو باره کې معلومات دپاره راغلی و خو تا هغې ته دروغ ووایې چې هغه مړ شوی دی او دا د هغه کس خبره ده چې کوم موږ د کهانۍ په شروعات کې ویلو چې ده ورته وایي چې هغه د بیمارۍ د وجې مړ شو. نو ګرونر چې دا خبره واوري نو هغه ډېر زیات ویریږي ولې چې هغه نه غوښتل چې زما اصلیت د خلکو مخې ته واپس راشي او ما به د دې ځای نه بوځي. نو دې سره هغه په خفګان باندې د دې لایټ هاوس نه وځي او هغه مخلوقات په ده باندې حمله وکړي او مړ یې کړي او دې نه پس فرند یوازې دغه ځای کې پاتې شي او هغه هلته اوس یو کال تیر کړي چې دې نه پس کیپټن او څه کسان هغه ځای ته راشي او یو بل سړی هم راغلی د موسمیاتو باره کې معلومات دپاره چې هغه به اوس د فرند په ځای دلته کار کوي. نو دلته اوس د فرند حالات هم ډېر زیات خراب شوي وي او د هغه شکل هم ډېر بدل شوي وي د هغه ویښته هم غټ شوي وي او ږیره هم غټه شوي وي. نو دلته دوی هم دا وایي چې دا ګرونر دی. نو دلته فرند هم غلی شي ولې چې هغه دوی ته خپل اصلیت ویل نه غوښتل. نو دا کیپټن دی د فرند باره
باره کې تپوسو کی نو هغه ول دغه جواب ورکړي چې کم ګرونر د کہانی په شروعات کې کیپټن له ورکړیو ولې چې فرند مو ساغه سي اوسېدل غوسل چې څنګه ګرونر غوستل یعنی د خپل مرزه مالک او په سکون سره دې دلته اوسېدو او دې سره دا کہانی ختم شو. ګوستا سو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کې او چینل در سره سبسکرایب کې.